بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته په څو مهمو شیانو باندې کار وکړم. یو د پیوټ ټیبل استفاده ده. په اکسل کې ډیره ګټه لري او ډیر کمک درڅخه کوي که چیرې تاسو ډیټابیس ولرئ یا هغو ته ورته کارونه وکړئ. نو زه غواړم تاسو ته د دوا په سکتور کې یو ډیر ابتدایي فورمول در وښیم چې که چیرې تاسو غواړئ یا کارمندان ولرئ یا څنګه تاسو د هغو نه استفاده وکړئ. تاسو به یو جدول راواخلئ. ما یوه کمپنۍ جوړه کړې ده د خدای میر نوازخیل دوایي خدمات په نوم باندې. فکر وکړئ تاسو کارمندان لرئ، سیل ریپان لرئ، د تاسو څخه کار کو او 6 میاشتې پوره شوي دي. یو نفر درته وایي چې زه ستی نور کار نه کوم، د ما راپور راکړه او پیسې مې راکړه، زه ستی درڅخه ځم. نو تاسو د دې په خاطر باندې چې په اسانه شکل که چیرې کوم سافټویر نه استفاده نه کوئ، په اکسل د تاسو سره کړلی شي ډېر کمک وکړي. نو په اول کې به تاسو راشئ، یو په دغه رقم ټیبل به جوړ کړئ چې آی ډي، نوم، فروشات، د نویو مشتریانو تعداد، صحیح شو، د زړو مشتریانو تعداد، سمپلونه یې څومره توزیع کړي دي، نوې دوا یې څومره ایستلې ده، په کوم ولایت کې ده او څومره فیصدي تاسو دوی ته ورکوئ. صحیح شو. د 6 میاشتو راپور، د حمل میاشتې، ثور، جوزا، سرطان، اسد او د سنبله. صحیح شو. نو تاسو دا غواړئ چې دو نفر ته یې وګورئ او په عین وخت کې غواړئ چې د دغو ټولو فروشاتو مجموعه یې وګورئ، د نویو مشتریانو تعداد یې وګورئ او ټول دغه فیصدۍ ټول مجموعي معلوم کړئ. نو د دې دپاره به دلته د سم فورمول استفاده کړئ. سم هم چې ووایو، د دې پورته خانې نه به یې ونیسئ ته سنبلې تا آخر پورې. دا به انټر کړه. دا هم چې انټر کړو ته د ځای دا جمع چې نری شوله ته به یې ونیسئ داسې تر دغه ځای پورې به یې ټول کش کړئ. صحیح شو. دا ټولو ته فورمول کاپي شو. که چیرې په دغه ځای کې وګورئ د ټولو دپاره یې سم فورمول اوس ورغلی دی. صحیح شو. یو بل مهم فورمول دا دی چې تاسو هغه څنګه د دو نفر ټول ډیټا ریاستلی شئ. مثلا تاسو 10,000 کارمندان لرئ، د ټولو پسې کتابونه نشئ کتلی. نو اسانه لارې دا ده چې تاسو د هرې میاشتې راپور اچولی وي. مثلا دا ما د هرې میاشتې راپور اچولی، نوم دی، فروشات دي، د نویو مشتریانو تعداد دی، زړو مشتریانو او فیصدي ده. فیصدي مې داسې معلوم کړې ده چې دا به مساوي ووایه ټول فروشات ضرب د مثلا هر څومره فیصدي مې چې ورکوله هغه به ضرب د دو ټولو فروشاتو کوي. مثلا ما 15% نیولې، زه ډېر سخي یم په دې برخه کې، دونه ما جوبه پیسې نه ځي. نو دا هم چې ونیوه په دې به ډبل کلیک کړئ، دا به د دغو ټولو دپاره دغه محاسبه شي. صحیح شو. د ده وروسته د په حساب دغه اشاریه لس په افغانستان کې مثلا موږ په سنټو باندې کار نه کوو، نو دله به راشئ په د اوله خانه کې به کلیک وکړئ یا به ټول انتخاب کړئ. صحیح شو. وروسته به راشئ په دغه ځای کې به دغه ډیسیمل درته ویایي. صحیح شو. نو ډیسیمل تاسو ورته زیاتولی شئ او کمولی. اوس ما ډیسیمل صفر کړ، یعنې هېڅ ډیسیمل نه لري. صحیح شو. دا یې فیصدي معلومول شو. نو په همدغه رقم تاسو د ثور میاشت، د جوزا میاشت، د سرطان میاشت، د اسد او د سنبلې د ټولو دپاره تاسو دغه ډیټا راواخلئ چې مثلا د تاسو دا څو کارمندان چې دي دغه کارمندان دي، د ټولو آی ډي ګان دي په دې ځای کې. صحیح شو. د هر یو نفر نوم معلوم دی او د هرې میاشتې. تاسو نشئ کړلی چې د هرې مثلا که ډېر نفر ولرئ او یو مصروف مدیر وایه، یو مصروف بزنسمن وایه، نو د تاسو لپاره ډېره سخته ده چې وګورئ چې ښه احمد په عمل کې دومره کړی او په ثور کې دومره کړی، په جوزا کې ډېر درته جنجالي کېږي. نو اسانه لارې دا ده چې راشئ دغه فردي راپور ټمپلیټ چې ما جوړ کړ په دغه اوله خانه کې به دغه مساوي بنوشته کړئ، ایکس لوک اپ. صحیح شو. ایکس لوک اپ هم چې انتخاب کړو قوس به شروع کړئ. نو تاسو په کوم ځای کې غواړئ چې دغه د سرچ دپاره هغه مشخصات ورکړئ. نو زه بیا په آی ډي کې دغه زیړ ځای مې چې انتخاب کړی آی ډي به انتخاب کړئ، کامه به ورکړئ، بیا به ولاړ شئ. مثلا زه د حمل د میاشتې غواړم معلوم کړم، حمل میاشتې غونډ آی ډي ګان به انتخاب کړئ. غونډ آی ډي ګان هم چې انتخاب کړل کامه به ورکړئ. بیا کوم شی هم تاسو غواړئ د دې دپاره پیدا کړئ. زه غواړم فیصدي پیدا کړمه، ته نامه پورې دغه ټوله ډیټا به انتخاب کړئ. هم چې انتخاب کړه قوس به وتړئ او انټر به ووایئ. صحیح شو. اوس به راشو د نمونې په شکل به موږ وګورو چې په همدغه رقم تاسو د ثور میاشتې دپاره جوزا ته، سرطان، سنبله او اسد د ټولو دپاره به دا فورمول ورکړئ. صحیح شو. نو که چیرې تاسو وګورئ ما د هرې میاشتې دلته فورمول ورکړی دی. صحیح شو. نو دا فورمول په دې ځای کې اوس تیار شته.
اوس به زه ورشم د عمل په میاشت کې به یو نفر وګورم، مثلا د احمد آیډي نمبر چې دی 101 دی، نو زه به راشم په دغه زیړ ځای کې به 101 نوشته کړم. نو 101 مې چې نوشته کړل د عمل ثور جوزا د دغه شپږو میاشتو دپاره به د احمد غونډه ډیټار وباسي چې څومره فروشات یې په هره میاشت کې کړي، څومره یې نوي مشتریان پیدا کړي، څومره یې زاړه مشتریان وو، سمپلونه یې څومره توزیع کړي، نوې دوا یې څومره یې ایستلې، د کوم ولایت دی او فیصدي څومره ورکول کېږي. صحیح شو. نو تاسو به په دغه رقم باندې د فیصدي فورمول مخکې هلې کار کو، نو دا به ټوله درته وباسي. په آخر کې مثلا د 2 نفر مجموعي 8940 ډالر یا افغانۍ یا کلدارې دا به ورکوئ. دا چې راغله تاسو به تنها کنترول پی ووایئ یا به دا ورته پرینټ کړئ، نفر ته به یې ورکړئ، امضا به یې کړئ یا به یې ټاپه کړئ او ستی به یې ولګئ چې څه خدای دې مل شه. صحیح شو. دا یو. بله مهمه خبر دا ده که چیرې تاسو په دې رقم د هر میاشتې دپاره ټیبلونه ونه لرئ، تاسو یو دغه رقم ماسټر ډیټا شیټ ولرئ، یعنې د ټولو میاشتو په تنها په یوه ځای کې وي. د دې لپاره تاسو یو ډېر اسانه شی چې په اکسل کې ډېر غټ کومک درڅه کو هغه پی وي ټیبل دی. انزر ته به راشئ، انزر ته چې راغلی تاسو پی وي ټیبل ونیئ او ریکمنډډ پی وي ټیبل. نو که چیرې تاسو ریکمنډډ پی وي ټیبل باندې کلیک کړئ، تاسو ته وایي چې د ډیټا رینج انتخاب کړئ، د کوم ځای تاسو دغه ټیبل غواړئ. نو غونډ جدول به مو انتخاب کړئ. صحیح شو. دا هم چې انتخاب کړه وروسته به ورته وایي چې په کوم ځای کې غواړئ، یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس یا بل ځای یې غواړئ. صحیح شو. زه به دا اوکې کړم. دا مې چې اوکې کوي دغه رقم موږ تاسو ته د تحلیل کولی شو. نو زه به ورته وایم چې اوکې. صحیح شو. نو موږ یې بلې صفحې ته راوستلو. زه به دا په دغه ځای کې کېږدمه، د دې دپاره به نوم ورکړمه چې ماسټر تحلیل. صحیح شو. نو ماسټر تحلیل ته به راشو. کله چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته دلې په دغه چپه خوا کې پی وي ټیبل په نامه باندې یو وړ ډاشبورډ رقم ځای شي. که چیرې دلې ووینئ دلې میاشت ده، جایزه ده، معاش ده، مالیه ده، فیصدي ده او ټول مشخصات معلوم دي د دې نفر. نو تاسو ته دا ډېر کومک کوي. اوس که وګورئ مثلا په بامیانو کې څومره فروشات شوي دي مجموعاً په دې شپږو میاشتو کې، په بدخشان کې څومره شوي دي، د خاطر چې دلې موږ ولایت انتخاب کړی. صحیح شو. زه به ورشم مثلا اوس به ټول شیان صفر کړم. صفر کوئ تاسو په اول کې په دغه رقم باندې ټیبل وینئ. دا د تاسو د پی وي ټیبل هغه اصلي ټمپلیټ دی. صحیح شو. نو زه وایم چې نوم د هر نفر انتخاب کړه او فروشات یې ماته وښیه. د هر نفر په شپږو میاشتو کې به فروشات درته وښیي. صحیح شو. زه وایم چې نه فروشات یې زه نه غواړم، زه غواړم چې د سمپلو تعداد وګورم چې چا ډېر سمپلونه توزیع کړي دي. صحیح شو. نو په دې ځای کې جدول کې مستقیم تاسو ووینئ چې د هر نفر په شپږو میاشتو کې څومره سمپلونه توزیع کړي. زه درڅمه بیا دلې مثلا مالیه یې بولم چې د دغه هر نفر د معاش نه موږ مالیه څومره اخیستې ده. مثلا زه به دلې ماسټر ډیټا شیټ ګورئ په دې ځای کې تاسو وګورئ دا فیصدي ده، د هر نفر د فیصدي نه تاسو مالیه هم دولت ته ورکوئ او د نفر معاش هم دی او بیا دلې به یو فورمول بیا درته کار کړمه جایزه ورکوئ که یې نه ورکوئ او په کومه میاشت کې ده. صحیح شو. بیرته به راشو ماسټر تحلیل ته. نو ګورئ دا مالیه شوله د هر نفر په شپږو میاشتو کې څومره مالیه ورکړې. اوس به راشو معاش به یې وګورو چې په شپږو میاشتو کې دغه ټولو څومره معاش اخیستی. مثلا احمد 40,000 معاش اخیستی، جواد 40,000 اخیستی، ولید 9,000 اخیستی، فرید 3,000 اخیستی په شپږو میاشتو کې. صحیح شو. اوس به راشو جایزې ته چې جایزه یې اخیستې ده که نه. صحیح شو. بلې نه د ټول دپاره د په خاطر باندې چې اکسل په دې ځای کې دا تحلیل نشي کړلی، د دې دپاره به ګوښی فورمول کاروو. دا یو. مثلا تاسو غواړئ چې څو شیان په یو ځای وګورئ. معاش یې وګورئ، مالیه وګورئ او ولایت وګورئ. صحیح شو. اوس غواړئ چې تاسو نه موږ غواړو چې نفر وګورو یا ولایات وګورئ. مثلا میاشت وګورئ او د هرې میاشتې فیصدي وګورئ. مثلا په هره میاشت کې تاسو څومره فیصدي خپل کارمندانو ته ورکړې ده. صحیح شو. زه به ووایم چې دا د ولایتو په سطحه باندې وګوره. نو چې څنګه ولایت ورکړي تاسو ته په مستقیم شکل باندې دررسي چې مثلا په بامیان ولایت کې کوم کسان وو د اسد په میاشت کې، د ثور په میاشت کې کوم ولایت وو، په کوم ولایت کې څومره پیسې ورکړل شوي دي. صحیح ده. په همدغه رقم مثلا زه ولایت انتخابوم، د ولایت نه نوې دعوا چې څومره نوې دعوا په هر ولایت کې ایستل شوې ده. صحیح شو. دا د تاسو پی وي ټیبل شو چې ډېر کومک درڅه کو
او د تاسو سره ډېر د ستونزو په حل کې په تحلیلو کې ډېر کارونه درته اسانه کوي. یو بل شی به درته راولمه چې هغه هم امکان لري تاسو ته کومک وکړي، هغه پي وي چارټ دی. بېرته به انزر ته ولاړ شئ. انزر ته چې ولاړلئ په دغه ځای کې پي وي چارټ دی. صحیح شو؟ په پي وي چارټ باندې به کلیک وکړئ. دله به ووایه تاسو کوم رقم چارټ غواړئ. مثلا مختلف چارټونه دي چې هغه تاسو راوستلی شئ، په دې ځای کې خپل ارقام پرېښودلی شئ. مثلا د ما خپله لاین چارټ خوښېږي، د دې په خاطر د ځینو شیانو د ښودلو دپاره د ما سره کومک کوي. صحیح شو؟ لاین چارټ به راولمه. دله به راشو ګورئ که چېرې تاسو ولایت هم انتخاب کړو دا اتومات دی. مثلا زه راولمه چې د هر نفر مې چې انتخاب کړو ورته ویمه چې فیصدي ماته وښیه. کوم نفر څومره فیصدي یې اخیستې. صحیح شو؟ تاسو د دې خط په حساب باندې کړلی شئ چې دغه څوک یې لوړ ترین دی او دغه بیخ کې دی ټیټ ترین دی. دا کړلی شئ چې تاسو د دوی دغه د چارټ نوعیت هم تغییر کړئ. د چارټو باندې موږ مختلفې ویډیوګانې جوړې کړي دي، کیدلی شي هغه وګورئ. دلته نو د پي وي ټیبل دپاره تاسو کړلی شئ چې د دونه په مستقیم شکل استفاده وکړئ. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې په دې ځای کې مثلا تاسو غواړئ چې د احمد، جاوید، خالد او د خدایداد او خالد او دغه نفر ته لرې کړئ. دا به اوکې مستقیم به تاسو ته دلې اپډیټ شي. تاسو ته تنها د دغه خلکو د معلومات ښیي چې تاسو په دغه ځای کې ورته انتخاب کړي دي. صحیح شو؟ دا یې بله مهمه موضوع شوه. را به شو ما مخکې په ماستر شیټ کې تاسو ته د جایزې وښودل. په جایزه کې تاسو د اف فرمول استفاده کولی شئ چې آیا دغه نفر ته جایزه ورکړئ که نه. د اف فرمول هم چې مساوي به نوشته کړئ، اف به ورکړئ ای دوه چې دی. تاسو ما درته وویلې چې د فیصدۍ په حساب چې هر نفر ته څومره فیصدي ورکړي. مثلا تاسو وایئ چې اف دوه قوس به شروع کړئ ای دوه. ای دوه چې دی فیصدي د دغه ځای نه شروع کړي. ای دوه که چېرې غټه وي یا مساوي وي په 2000 سره هغو ته بلې یعنې جایزه ورکړئ، او که نه وي نه. صحیح شو؟ قوس به وتړئ. قوس هم چې وتړو نو په دې ځای به کلیک وکړئ. د ټولو دپاره به انټر کړئ چې ټولو ته راشي. نو اوس تاسو دلې کتلی شئ چې د هر نفر دپاره تاسو جایزه ورکوئ که یې نه ورکوئ. مثلا دا نفر چې دی احمد چې دی په عمل میاشت کې جایزه اخلي، د دې په خاطر چې د 2000 نه ډېر فیصدي شوې ده. مثلا را به شو احمد به په هغه کې وګورو، په جوزا کې وګورو. احمد 101 نمبر دی. نو تاسو دلې وګورئ 900 یې فیصدي شوې ده، د 2000 نه کمه ده، نو جایزې ته واجد شرایط نه دی. مثلا را به شو بیا به احمد په جوزا کې وګورو. په جوزا کې بله دی، د دې په خاطر چې 2446 د هغه کړی. نو د یو فرمول په واسطه باندې تاسو کړلی شئ د ډېر ډیټا دپاره په یوه کلیک باندې ټول معلومات پیدا کړلی شئ. نو په دې رقم تاسو کړلی شئ چې د څو مهمو شیانو نه استفاده وکړئ. یو د ایکس لوکاپ فرمول و چې موږ په فردي راپور کې د هر نفر دپاره راپور هم چې جوړ کړی و هغه استفاده ترې وکړئ. په ماستر شیټ کې موږ د اف فرمول استفاده کوو چې څنګه تاسو کړلی شئ د هر نفر دپاره جایزه ورکوئ که یې نه ورکوئ. او بل په ماستر تحلیل کې موږ د پي وي ټیبل استفاده کوو. پي وي ټیبل انزر ته به ولاړ شئ. په انزر کې ریکمنډډ پي وي ټیبل به انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو تاسو ته به دغه جدول راشي. صحیح شو؟ په دغه کې تاسو کړلی شئ د ولایت په حساب، د فرد په حساب باندې معاش او فیصدي یې، د دوا اخیستل، ټول شیان په ډېر اسانه شکل باندې درته تحلیل کړو. نو دا د موږ د پي وي ټیبل یو ډېره ابتدایي معرفي وه. زه کوشش کوم چې نور مثالونه هم په نورو سکتورو کې ورکړم چې پي وي ټیبل د خلکو دپاره اسانه شي او وکړلی شي د دونه په مختلفو برخو کې استفاده وکړو. خدای وکړه دا د تاسو دپاره مفید تمام شوی وي. کوم چیرې خوښ شوی وي یا کوم کمنټ لرئ، غواړئ زه کوم نوی مثال ورکړمه، تاسو ډیټا لرئ ویې چې زه درته تحلیل کړمه ویې ګورئ، یا غواړئ چې زه خپل درس میتود ته تغییر ورکړمه، هیله ده چې ماته کمنټ ولیکئ، خپل نظر مو ولیکئ. نو زه به حتما د تاسو کمنټ ګورم او د هغو مطابق به زه نوي درسونه درته جوړوم. ستاسو د کامیابۍ په هیله.